د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي کړکېچ په اوج کې د دواړو خواو لخوا ګواښونه دوام لري. د پاکستان دفاع وزیر په دې وروسته کې خبرداری ورکړی چې د جګړې د ګواښ ته پای ته رسیدو تصور غلط دی او دا ګواښ لا تر اوسه حل شوی نه دی. خواجه اسف زیاته کړه چې هند د وروستي کړکېچونو وروسته بیرته نیابتي جګړې ته راستون شوی او هڅه کوي چې د افغانستان له لارې پر پاکستان فشار راوړي. خواجه اسف وویل چې نیابتي جګړه هیڅکله نه ده درېدلې او نوې ډیلي اوس بیا له همدې وسیلې کار اخلي. نوموړي زیاته کړه چې هند غواړي د افغانستان له لارې د پاکستان لپاره ځورونه رامنځته کړي. د پاکستان د دفاع وزیر په تیرو پرمختګونو کې د متحده ایالاتو رول ته اشاره کړې او ویلي دي چې پاکستانی چارواکو په ځینو پروسو کې مهم رول لوبولی دی. پراکسی وار के ऊपर जो है थ्रू افغانستان دا جګړه هیڅ کله پای ته نه ده رسېدلې. دا تل د نیابتي جګړې په بڼه دوام لري. کله ناکله یې شدت کم شوی او کله ناکله زیات شوی دی. نن ورځ وضعیت یو ځل بیا ستونزمن شوی دی. هند د افغانستان له لارې د خپلو ناکامیو تر فشار لاندې په پاکستان کې د بېثباتۍ د زیاتولو لپاره ستونزې رامنځته کوي. آمار و تحرکات مقامات پاکستان نشان میده که خود پاکستانیان میخواد منطقه را ناامن به ثبات بسازه بنابر پروژه کشورهای غربی و اظهارات اخیر خواجه آصف ای خودش یک ثبوت و سرگذشتن و تایید کردن چنین برنامه و پروژه که از طرف کشور غرب برای پاکستان داده شده و میخواد عملی بسازه و زمینه آمدن از واره یا ای که اقدامات بعدی امریکا را مساعد بسازه بخاطر تلاش داره و لیای سیاسی آدرس غلط میتن. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په بروکسل کې په یو غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان د پاکستان او سیمې د ثبات لپاره مهم او اغېزمن دی. موږ یو سوله ییز باثباته او دوستانه افغانستان غواړو. موږ د افغانستان په اسلامي امارت غږ کوو چې مسؤلیت سره عمل وکړي، خپلو ژمنو ته غاړه کیږدي او له خپلې خاورې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اسلامي امارت په ځلونو د هیواد په خاوره کې د ترهګرو ډلو شتون رد کړی او ټینګار کړی چې په پاکستان کې وروستي ناامني په پاکستان کې ریښې لري. له دې سره هم مهاله ټاکل شوي چې د ترکیې یو لوړپوړی پلاوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا او د حل لپاره د خبر کولو په موخه راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستاني رسنۍ د ترکیې د سفیر پر وینا لیکلي چې په دغه پلاوي کې به د ترکیې د استخباراتو رئیس او د دې هیواد یو شمېر وزیران شامل وي.